अस्सलामुअलैकुम मलगरू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम अटैकिंग फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी द वसीम अकरम और शुएब अख्तर यौ घट रिकॉर्ड मात कړی دی او د बाबर आजम په कामयाबی کې د محمد رضوان هم یو ډیر غټ لاس دی هغه څنګه دین علاوه बाबर आजम د پښتنو سره څومره مینه لري داغه ثبوت به در سره هم په دې ویډیو کې شیر کوم نو ټول معلومات در سره هم په دې ویډیو کې شیر کوم نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره شریک کړئ اول لازم مرګرو خبر کو چې شاهین شاه افریدی د شعیب اختر او وسیم اکرم کم غټ ریکارډ مات کړی دی څنګه تاسو پته لرئ چې شاهین شاه افریدی په ډیر کم ټیسټ میچونو کې یعنی 26 ټیسټ میچونو کې 100 وکټې مکمل کړي دي د شاهین شاه افریدی نو مخکې د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی فاست بولر وسیم اکرم په 28 ټیسټ میچونو کې 100 وکټې مکمل کړي وي او صرف د پاکستان نه بلکې د دنیاي کرکټ تیز ترین فاست بولر شعیب اختر چې کوم د 25 ټیسټ میچونو کې چې کوم د 100 وکټې مکمل کړي وي شاهین شاه افریدی په 26 ټیسټ میچونو کې 100 وکټې مکمل کړي چې د شعیب اختر او وسیم اکرم په خوانی ریکارډ یې مات کو دین علاوه مرګرو د بابر اعظم په حواله سره خبره کو بابر اعظم چې کوم د ټیسټ رینکینګ کې نور هم مخکې کېدای شي د پاکستان او سریلانکا چې رقم 2 ټیسټ میچونه دي نو په پری ټیسټ میچونو کې بابر اعظم لک خب بیټینګ وکړو نو بابر اعظم په ټیسټ کې هم نمبر 1 یا نمبر 2 ته راتلی شي تاسو ته دا معلومه شي مرګرو چې کپتان بابر اعظم په اوس وخت کې د آی سی سی په ټي 20 رینکینګ کې په 3 نمبر باندې موجود دی په 2 نمبر باندې وکټ کیپر بیټسمن محمد رضوان دی او بابر اعظم د آی سی سی په ون ډے رینکینګ کې په نمبر 1 باندې موجود دی دین علاوه بابر اعظم د آی سی سی په ټیسټ رینکینګ کې په 3 نمبر باندې موجود دی او د پاکستان او د سریلانکا چې رقم ټیسټ سیریز دی نو که بابر اعظم پرې کې خب بیټینګ وکړو نو بابر اعظم د آی سی سی په ټیسټ رینکینګ کې 2 یا نمبر 1 ته هم راتلی شي نو بابر اعظم چې کوم د آی سی سی په ون ډے ټیسټ او ټي 20 رینکینګ په 3 وانو فارمیټسو کې په ټاپ 10 بیټسمنانو کې شامل دی نو بابر اعظم چې کوم د اوس د کرکټ په دنیا کې راج کوي او دین علاوه که تاسو وګورئ نو د بابر اعظم په کامیابی کې د محمد رضوان هم ډیر غټ لاس دی که تاسو وګورئ په 2016-17 کې چې کوم د بابر اعظم پرفارمنس دومره ښه نه او بیا چې کوم د محمد رضوان چې کله د پاکستان کرکټ ټیم ریګولر حصہ شو او د محمد رضوان او بابر اعظم چې کله اوپننګ جوړه شو یعنی محمد رضوان چې بابر اعظم سره یو ځای شو په ټیم کې نو د محمد رضوان د راتلو سره د بابر اعظم په کرکټ کیریئر کې هم کافي پرمختګ او ترقی شوې ده څنګه چې تاسو پته محمد رضوان خو په کال 2015 کې د پاکستان کرکټ ټیم ته راغله خو لکه ډېرې موقع به ورته نه میلاوي دي بیا چې کوم د کال 2019 نه راپدې خو محمد رضوان چې کوم د اوس د پاکستان په ټیم کې ریګولر لوبیږي او اوس چې کوم د آی سی سی په ټي 20 رینکینګ کې په 2 نمبر باندې موجود دی او محمد رضوان او بابر اعظم داسې د دنیاي کرکټ غټ ریکارډونه هم جوړ کړي دي تاسو ته پته وي کله چې محمد رضوان د پاکستان کرکټ ټیم ریګولر حصہ نه پاکستان کرکټ ټیم ډېر لوبغاړو به چې کوم د مونږ نه کاو خو محمد رضوان چې کله پاکستان کرکټ ټیم ته راغلی نو اوس د پاکستان کرکټ ټیم ډېر داسې لوبغاړي چې په ټیم باندې مونږ کوي که تاسو خیال نو لکه بابر اعظم مر مونږ دومره خیال نه ساتو خو محمد رضوان چې اوس کله مرګره شوی دی نو اوس چې کوم د بابر اعظم هم په ټیم باندې مونږ کوي نو محمد رضوان چې کوم د رضان سره بابر اعظم هم د کامیابی په سفر باندې روان کړي دي نو محمد رضوان او بابر اعظم صرف د پاکستان نه بلکې د دنیا په غټو کھلاړیانو کې حسابيږي او بابر اعظم د پښتنو سره څومره مینه لري په دې ویډیو کې درله ثبوت در کومه څنګه تاسو پته راکړي چې پرون شاهین شاه افریدی په ټیسټ کرکټ کې 100 وکټې مکمل کړي نو بیا چې کوم د پاکستان کرکټ بورډ میډیا منیجر د محمد رضوان نه انټرویو اغستر شاهین شاه افریدی په باره کې خبرې اترې کولې محمد رضوان خو لکه په اردو کې خبرې کولې بیا چې کوم د محمد رضوان بابر اعظم ته ویل چې لکه کتب کې سوي نو لکه کپتان صاحب ته به هم سوایا نو بیا چې کوم د بابر اعظم محمد رضوان ته ویل چې لکه پښتو میں 2-3 باتیں کرو نو بیا چې کوم د محمد رضوان په پښتو کې هم خبرې وکړي دا ویډیو تاسو سره پورا شیر کولای نشم ځکه چې کاپی رائټ پر راځي خو دا ویډیو تاسو کتلی شئ کپتان پوښتنه والے پښتو میں 2 چیزیں پښتو میں اسمه پښتانه دي ټول پاکستان د پر دواګانی دي یقینا د ډېر خوشاله مقام دی چې موږ دغه خبره کوو چې پښتون روري ولا پاګل مقام ته ورسولو تاسو له دواګان د خاطر کړه نو چې بابر اعظم زموږ پښتو زبان له دومره اهمیت ورکوي نو موږ له پکار دی چې بابر اعظم نور هم سپورټ کو نو که تاسو هم د شاهین افریدی بابر اعظم او محمد رضوان مینوالي نو دا ویډیو ضروری د نورو کرکټ مینوالو سره شیر کړئ د داسې نورو کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ ملاویږو په بلې ویډیو کې د الله پامان